هالنډ افغان کډوالو ته ډېر ښه خبر اعلان کړ. د هغو افغانانو لپاره تر ټولو ښه چانس چې افغانستان کې له خارجي ځواکونو سره یې کار کړی. هالنډ نږدې 200 افغانان له پاکستان څخه خپلې خاورې ته ولېږدول. د هالنډ حکومت اعلان وکړ چې 101 افغانان یې تېره شپه په یوه چارتر کړي الوتکه کې له پاکستان څخه خپلې خاورې ته لېږدولي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت له ډېرو جزئیاتو پرته ویلي چې ویستل شوي کسان د دوی پر شرایطو برابر وو. معلومه نه ده چې دغه کسان د هالنډ اړوند پخواني افغان کارکوونکي وو که د خطر سره مخامخ قشرونو اړوند دي. په وروستیو کې له پاکستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د لیږد بهیر چټک شوی. د افغانستان د نظام له سقوط څخه وروسته په سلګونه زره افغانان د طالبانو له ولکې او خطر څخه د ځان ژغورلو او نورو هیوادونو ته د تللو د زمینې برابرولو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. آیا تاسو هم غواړئ خالصه په قانوني ډول لاړ شئ او که زه د خوښې هیواد مو کوم یو دی؟ په دې اړه خپل معلومات له موږ سره شریک او ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.